که تاسو ګورئ چې پاکستان جوړېدو سره سمدستي 1940 کې لکه څو میاشتې کې شوي وي پاکستان په دغه کې چې مقبوضه کشمیر کې چې کوم انډیا سره یا دغه کې د بھارت چې کوم ظلم زیاتی او د فوج دغه نو هغه مسلمانانو باندې ډېر زیات یو لکه فلسطین یې صورتحال یې پرې جوړ کړی نو په هغه ټایم کې د کابل ښار مشهور چې کوم مولوي و مولانا شور بازار نوم آلریډي کتابونو کې شته چې هغه د جهاد فتوا ورکړه افغانستان نه چې په مقبوضه کشمیر چې نن آزاد دی هغه کې جهاد دپاره لشکرې تیار کړی شوې افغانستان نه چې لشکرې هغه شوې نو قبایل چې څومره قبایل دي څومره ولس ځیلي اضلاع د قبایلو وې دغه ټول څومره هم قبایلو دغه لښکرې راغلې او دغه آزاد کشمیر چې کوم نن دی مقبوضه کشمیر کې انډیا ته ډېره سخته ماته ورکړه او نن چې کوم د صورت کشمیر آزاد دی دا د دو لاسه دی او د دې کریډټ چاته ځي افغانستان ته ځي